سلامونه ملګرو، په دې هیله چې روغ جوړ صحت او عافیت جامې پرتاني. ملګرو، نن بیا یو ځل بیا خوندوره حقیقي ویبسایټ درته راوړی چې دغه ویبسایټ له ډېر کلونو راهیسې کار کوي او بالکل فري پیسې خلکو ته ورکوي. ملګرو، دغه ویبسایټ کې انشاءالله هېڅ سکیم نشته ده. بالکل تاسو کولی شئ دغه ویبسایټ استعمال کړئ او کار پکې وکړئ او ورڅخه TRX وګټئ. TRX بیا تاسو کولی شئ خپل باینانس اکاونټ ته ټرانسفر کړئ. ډېر اسانه ده ملګرو، هېڅ د کار نه غواړي، فقط ساعت کې به یو وار ورته راځئ، کلیم به کوئ او بېرته به وځئ نور خپل کار کوئ. ډېر ایزي او اسانه ده. څنګه کېږي ویډیو تر پای پورې وګورئ. که چېرې مو ویډیو خوښه او آینده کې هم غواړئ داسې د آنلاین انکم باره کې تاسو ویډیوګانې وګورئ، نو زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. راځئ چې پر ویډیو باندې پیل وکړو. ښه ملګرو، لومړی به تاسو راسئ ټلګرام ته. تاسو به لومړی ټلګرام ته راسئ، یا ډسکرپشن کې هم زما د واتساپ چینل کې ما تاسو ته هلته یو لینک اچولی ده. لکه څنګه چې تاسو دلته ګورئ، ما دغه لینک څنګه ده په دغه ځای کې اچولی دی. زما ټلګرام چینل ده. صحیح ملګرو، تاسو ګورئ د انټرنیټ زده کړه په پښتو ده زما ټلګرام چینل ده. انشاءالله واتساپ چینل کې به مې درته اچولی او ویډیو ډسکرپشن کې به هم وي. که له هر ځای نه تاسو ترلاسه کړئ دغه لینک، کله مو چې لینک ترلاسه کړئ ملګرو، په دغه لینک باندې به تاسو فقط یو کلیک واخلئ. نو کله مو چې کلیک واخیست ملګرو، په دغه ځای کې تاسو باید څه شی وکړئ، لیکلي یو لاګین ده، بل ساین اپ ده. نو تاسو ملګرو دلته په ساین اپ باندې کلیک ورته واخلئ. یعنې ساین اپ موږ نوی اکاونټ جوړو، ځکه موږ پخوانی اکاونټ نه لرو. په دغه ځای کې ملګرو تاسو خپل څنګه کوئ، یو ایمیل ادرس څنګه کوئ ورکوئ. مثلا زه دلته خپل یو ایمیل ادرس ورکوم. صحیح ده ملګرو، مثلا زه دلته خپل یو ایمیل ادرس لیکم. زما موبایل لږ بند کېږي ځکه کمزوری ده. 9 ښه نو ملګرو، په دغه اولنۍ خانه کې تاسو ګورئ ملګرو، دغه ځای کې یوزر نیم تاسو څخه غواړي. په دغه ځای کې صحیح ملګرو، دلته به تاسو څنګه کوئ، خپل یوزر نیم ورکوئ. دلته لیکلي یوزر نیم، دلته ما خپل یوزر نیم ورکړم. بل د ایمیل ادرس برخه ده ملګرو، تاسو خپل ایمیل ادرس وکړئ لکه څنګه چې ما خپل ایمیل ورکړی. بل ملګرو دلته پاسورډ برخه، تاسو دلته یو پاسورډ لیکئ. په دغه ځای کې بیا دغه ځای کې چې کوم پاسورډ ولیکه، په دغه ځای کې بیا د ریپیټ پاسورډ برخه کې به څنګه کوئ، د خپل پاسورډ بیا لیکئ. دا مو چې کله ولیکم ملګرو، دا زما رایفل لینک ده. ښه، دا څنګه د رایفل د ملګرو دا افیشنل ده. ښه، لکه څنګه چې تاسو ته کله چې ډایرکټ زما په لینک باندې کلیک وکړئ ملګرو، دا به څنګه چې تاسو دلته ولیکل شي سردار ولي 1 2 3. صحیح ده ملګرو، دلته ګورئ سردار ولي 1 2 3. په همغه لینک تاسو کلیک وکړئ، دا څنګه دلته په اتومات ډول څنګه کېږي لیکل کېږي. صحیح ده ملګرو، دا همداسې پرېږدئ ملګرو. کله تاسو رایفل لارې راشي تاسو ته ګټه بیا زیاته درکول کېږي، خو دغسې هم اکاونټ جوړېږي. هر کله چې دغه وکړو ملګرو، دلته لیکلی ساین اپ، په دغه ساین اپ باندې کلیک ورته وکړو. دلته لیکلی پریسویډ یو هاف زموږ اکاونټ څنګه څه الریډي وای، تاسو اکاونټ څنګه څه جوړ شو. لومړی کار ملګرو دلته لیکلی دی پلیز ویریفای یور ایمیل ادرس. صحیح دی نه، دلته تاسو خپل ایمیل ادرس څنګه کوئ، ویریفای کوئ. زه دغه ځای کې راځم، په ویریفای باندې کلیک کوم ملګرو. زموږ ایمیل ادرس ته به یو کوډ ولیږي. ویریفای ایمیل باندې کلیک کوو. ښه، دا زموږ ایمیل ته کوډ راولېږه ملګرو. سره زه خپل ایمیل ادرس ته ایمیل راخلاصوو او دلته څنګه کوو ملګرو، خپل ایمیل ویریفای کوو. لږ انتظار کوو، بالکل ته موږ ته ایمیل راغلی ملګرو. دلته لیکلي ویریفای ایمیل، ویریفای ایمیل باندې کلیک کوو. صحیح شو، دا څنګه شو ویریفای شو، یور ایمیل هاز بین سکسسفول ویریفای. بیا ته راځو ملګرو، همغه ایمیل چې کوم ورکړی وو ملګرو، هغه څنګه کوو، په دغه ځای کې ورته لیکو. مثلا تاسو کوم ایمیل ورکړی وو، اکاونټ مو چې کله جوړ، مثلا ما دغه ایمیل په هغه وخت کې ورکړی، دا ایمیل بېرته دغه ځای کې داسې ورته لیکم. صحیح ده، دا ایمیل مې ورته ولیکم. کله ملګرو چې ایمیل وروسته هلته لیکلي لاګین ملګرو، په دغه لاګین باندې کلیک اخلم. کله مو چې لاګین ووهو، بیا یو شېبه انتظار ورته کوم ملګرو، تر څو موږ ته یو بله صفحه راخلاصه کړي. زما انټرنیټ نن نه پوهېږم څه ضعیفۍ کوي. داسې یو صفحه راځي، دلته ایمیل ادرس خپل په اتومات ډول راځي. په دغه ځای کې به تاسو خپل پاسورډ ورته ورکوئ، کوم پاسورډ مو چې په اکاونټ جوړول وخت کې ملګرو تاسو ورکړی وو، هماغه پاسورډ ورکوم ملګرو. بیا لاندې راځو، لاګین باندې کلیک کوو چې زموږ څنګه چې لاګین شي. ښه، بښنه غواړو، دلته موږ کپچا څنګه ده نه ده ورته کمپلیټ کړې. لومړی باید موږ کپچا کمپلیټ کړو. که نه ملګرو، تاسو کله کپچا ورته کمپلیټ کړه، تاسو ته لاګین درکوي ملګرو. تاسو اکاونټ څنګه کېږي، بېرته لاګین کېږي. دغه ځای کې ملګرو دلته لیکلي یور ایمیل هاز بین سکسسفول ویریفای، دا ویریفای شوی ده ملګرو. صحیح ده، دا د ځینې کلیر کوو، د ځینې هم کلیر کوو. بیا راځو ملګرو، دلته لاندې ځای کې یو سروې ده ملګرو، ته لیکلي ریوارډ 24 hours ریماینینګ. په دغه ځای باندې کلیک کوو ملګرو. څنګه شو، موږ ته یې دومره TRX راکړل. صحیح ده ملګرو، تاسو کتلی شئ دا زموږ TRX شو.
د څنګه د ملګرو 9:15 کې یعنې 1 ساعت بعد یې موږ بیا څنګه کو دا چک کولی شو یې هم کلیم کولی شو. بیا راځو ملګرو په دغه بل بخش کې هم لري ملګرو بونس. دا به کله چې دغه ذکر راشي ملګرو ته هم موږ کولی شو ریوارډ ترلاسه کړو. دلته ملګرو توکلي دی که هر څومره تاسو ته وګټل شو. صحیح ده ملګرو. بیا موږ کولی شو ملګرو چې څنګه کو بیا هم څنګه کوټ هغه ملګرو همداسې تاسو کوئ څنګه کې اول تقریبا لس پینه کله چې تاسو ایمیل پکې ویریفای کوئ لس پینه ته څنګه دی بالکل فری درکول کېږي او تاسو ته کولی شئ ملګرو د انوایټ لارې هم تاسې څنګه کې ورڅخه ګټه ترلاسه کوئ. نو داسې کله تاسو ملګرو لس وارې وکړئ هم په دې شرط چې کله تاسو خپل ایمیل ویریفای کړئ. نو کله چې خپل ایمیل ویریفای کړئ تقریبا لس پینه تاسو ته بالکل وړیا درکوي. په لس پین باندې تاسو هر څومره ټي آر ایکس وګټل نو بیا خپل قسمت ته. دغه ځای کې بل بخش لري ډیپازیټ بخش هم لري ملګرو خو تاسو ډیپازیټ پکې مه کوئ. د لس پین هم چې کله وکړو بیا راسئ دغه ځای ته ملګرو سیټینګ برخه هم ده ویډرا برخه هم درته معرفي کومه. کله چې په دغه آی فایلرز باندې کلیک وکړئ ملګرو دلته څنګه تاسو ته خپل رایفل لینک پیدا کېږي. یعنې تاسو کولی شئ خپل رایفل لینک نورو ملګرو سره شیر کړئ. کله چې ستاسو نفر راځي ستاسو لینک څخه 50% ګټه هغه ته هم ملګرو ورکول کېږي. کله چې دلته لاندې راکات شئ ملګرو تاسو ته خپل رایفل لینک درکوي. دلته لیکلي یور رایفل لینک یا یو آر ال دا تاسو کاپي کړئ بل چاته یې لیږلی شئ ښه. او د ویډرا بخش هم ملګرو ته ویډرا باندې چې کله موږ تاسو کلیک وکړو د ویډرا هم ملګرو بالکل باینانس ته کېږي. تاسو کولی شئ دې ته باینانس ته ویډرا وکړئ. اوس ملګرو موږ چې ټرانزیکشن چې د ملګرو 0.200 ټي آر ایکس دي او د مینیمم کله چې په دغه ځای باندې تاسو کلیک وکړئ 15 ټي آر ایکس تاسو کله وګټل بیا تاسو کولی شئ دا بالکل باینانس ته څنګه کې ملګرو ویډرا کوي. او د ویډرا ثبوت هم ملګرو تاسو کولی شئ زما په سکرین باندې وګورئ. نور هېڅ کار نه درنه غواړم ملګرو فقط تاسو راځئ په ساعت کې یوه ورځ دې ویبسایټ ته راننوځئ او خپل کلیم ورباندې ترسره کوئ. یاد هم نه وتلی ملګرو هر ساعت کې به دغه بونس ملګرو تاسو باید څنګه کوئ 10 وارې ترسره کوئ. صحیح ده ملګرو 9 وارې ما ترسره کړې ده 3 وارې نور هم راته پاتې ده. نو دغه طریقه هیله ده چې خوښ شم. بیا هم څه مشکل هم درلوده په دې بخش کې کولی چې موږ سره په واتساپ کې شریک کړئ. دا د ملګرو مې هم بل هم ترسره کړم. نو هیله ده چې ویډیو مو خوښ شي او ښه مو تذکر تر بیا پورې په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. هر چېرته چې یاست ښاد او آباد اوسئ.